په غزني ولایت کې د کورنیو چارو وزارت لوړپوړي پلاوي په نظامي او ملکي لیکو کې د ګمارنو اصلاحاتو او اطاعت په موخه د جنوبي شرق زون د غزني ولایت له مسؤلینو سره غونډه وکړه. تېره ورځ چهارشنبه وروسته له غرمې چې د 1443 هجري قمري کال د 1114 نیټې سره برابره وه، د غزني ولایت مقام د غونډو په تالار کې په داسې حال کې غونډه ترسره شوه چې د کورنیو چارو وزارت څخه د راغلي پلاوي رئیس مولوي محمد موسی فاروقي او ورسره مل پلاوي سربیره د غزني ولایت والی مولوي محمد اسحاق اخونزاده، مرستیال والی مولوي سید محمد حنیف عباده، امنیه قماندان مولوي باز محمد فیضان، د امنیت امیر حاجی عبدالله موحد، د استخباراتو ریاست رئیس مولوي عبدالهادي زاهد، د ولسوالانو امنیه قماندانانو د حوزو امیرینو، علماء کرامو او مجاهدینو ګډون درلود. لومړی غونډه د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت کولو سره پیل شوه. ورپسې مولوي رشاد ټولو ګډونوالو ته د ښه راغلاست ویلو ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت څخه د راغلو پلاوو معرفت وکړ. په ورته مهال مولوي سید الله ناصري هم وینا وکړه. زیاته یې کړه چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر له لوري جنوبي شرق زون ولایتونو ته هیئت لیږل شوی چې پکې د غزني، خوست، پکتیا او د لوګر ولایتونه شامل دي. غواړي چې د ټولو ملکي او نظامی ادارو بررسي وکړي او له ولایت مقام او مسؤلینو څخه د هر اړخیزې همکارۍ غوښتنه وکړه. همداراز مولوي محمد علي خان زاهد وینا وکړه. هغه مادي چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی لخوا منظور او تایید شوی وي ګډونوالو ته بیان کړي. په ورته مهال د کورنیو چارو وزارت څخه د راغلي پلاوي رئیس مولوي محمد موسی فاروقي خبرې وکړي. د جنوبي شرق زون ملکي او نظامی مسؤلینو ته په ملکي او نظامی لیکو کې د ګمارنو اصلاحاتو د اوامرو اطاعت په اړه بیان وکړ. نوموړي وویل چې د امیر المؤمنین حفظه الله په حکم یې د کورنیو چارو وزارت نظامی برخې ته تشکیل جوړ کړی چې له مخې به یې ټول ډلګۍ مشران او هغه سابقه مجاهدین چې د خدمت زمینه نه ده ورته برابره شوي په مناسبو او وړ ځایونو کې ځای پر ځای شي. هغه زیاتوي د پولیسو یونیفورم هم تیار شوی او ژر دی چې له یو لړ پروسې وروسته توضیح شي چې ورسره به نظامي لیکو کې بشپړ نظم رامنځته شي. ښاغلي فاروقي وویل چې ښه حکومتولي د اوامرو په اطاعت او د بدلون په منلو سره رامنځته کیږي او د ولایتونو ملکي او نظامي مسؤلینو ته یې لارښوونه وکړه چې اصلاحات او بشپړ اطاعت رامنځته کړي. هغه د مجاهدینو د اوږدو ویښتانو کمولو او د کشرانو جلبول صفوفو ته په اشاره وویل چې دا د امیر المؤمنین امر دی او پکار ده چې ټول خپل صورت او سیرت د شریعت له چوکاټ سره سم برابر کړو. نوموړي د ګمارنو په برخه کې د وروستیو فرمانونو او حکمونو اطاعت اړین یاد کړ او له مجاهدینو یې وغوښتل چې ټول قوانین پر ځان عملي کړي او په غزني ولایت کې ټولو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې په خپلو سیمو کې له جیدو علماء کرامو قومي مشرانو سره وخت پر وخت ناستې وکړي ترڅو د ولسونو ستونزو او غوښتنو ته په ګډه رسیدګي وشي. په وروستیو کې د غزني ولایت والی مولوي محمد اسحاق اخونزاده راغلو میلمنو ته ښه راغلاست وویل. په خپلو خبرو کې وویل چې ټول فرمانونه د مشرتابه په ځانونو عملي کړو او باید کوښښ وکړو چې د صفوفو د تصفیې او نورو برخو کې د کورنیو چارو وزارت له راغلي پلاوي سره هر اړخیزه همکاري وکړو.